اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د اولسی ادب په اصنافو چې کومه سلسله شروع ده نو په هغې کې مونږ نن نیمکۍ، سروکې یا پامونه په مختلفو قبیلو کې په دې مختلفو نومونو باندې دا یادېږي ته مونږ راورسېدو. مونږ مخکې ویلي وو چې سندره چې کومه ده نو په هغې باندې د خلکو ګمان دا دی چې هر هغه څیز چې موسیقۍ سره ویلی شي هغه د سندرې په زمره کې راځي. خو دا یو عوامي خیال و او بیا د ادب په حواله مونږ د هغې خپل قسمونه بیان کړه. سندره مو کړه، لوبه مو کړه، تېر ځل یې زما خیال دی په لوبه باندې و که نه تقریبا، او نن مونږ نیمکۍ کو. نو که سندره په خپله او لوبه، نیمکۍ، بګتۍ دا ټول هم د عمومي طور باندې د سندرې په زمره کې راځي چې کوم عوامي اصطلاح ده. نو لکه څنګه چې سندره یا لوبه د ولسي ادب یو صنف دی، نو دغه رنګې نیمکۍ هم د ولسي ادب ځان ته یو صنف دی. خبرې ته مو خیال دی دا هم ځان ته یو صنف دی. خو دې ته نیمکۍ ځکه وایي چې د دې د سر مصره نیمه وي. سر چې کومه مصره وي نیمه وي. لږې خبرې به تاسو ذهن کې یاد ساتئ. د سر مصره چې ده د نیمه وي نو په دې وجه ورته نیمکۍ ویلی شي. او د دې نیمې مصرې مطلب واضحه نه وي چې کومه د سر مصره ده او نیمه ده نو دې مطلب هم واضحه نه وي. او په اصل کې دغې نیمې مصرې ته چې کوم د دې سر وي دې ته نیمکۍ ویلی شي. نیمکۍ نیمه. خبرې ته مو خیال دی. نو په دغه وجه باندې چې کوم د سر نیمه مصره ده په دې بنیاد باندې دې ته نیمکۍ ویلی شي. په ځینو علاقو کې ورته خاص کر د افغانستان ځینې سیمو کې ورته سروکي هم وایي. په هغې به خپل اوس خبره کوو انشاءالله ولعزیزه. بل طرف ته دې باندې ډېر عالمانو دا رایه ده خو دې کې اختلاف دی. تاسو به خبره لږ ذهن کې ساتئ. پروفیسر صاحب وایي داورخان داود صاحب الله دې وبخي چې دا د ټاپې ترقي یافته شکل دی. د ټاپې ترقي یافته شکل دی او د ټاپې په رنګ د دې هم د سر مصره نیمه وي. لکه څنګه چې ټاپې اوله مصره 7 سېلابه وي، دویمه مصره 14 سېلابه وي، نو 7 سېلابه 14 په نسبت نیمه ده. نو دغه رنګي دا هم د ټاپې ترقي یافته شکل دی او دې ته نیمکۍ وي. او مخکې ځل دغه خبره کړې وه چې دا د ښځو مشهور صنف دی. یعنې ښځو دپاره په دې کې ډېر زړه راښکون دی. ښځې دا ډېر په شوق او په ذوق سره وایي. پروفیسر صاحب فرمایي چې ښځې چې کله سرخه کوي نو هم ځان سره نیمکۍ وایي. چې ګودر را اوبو لځي هغه وخت هم ځان سره نیمکۍ وایي. که پټو کې ساګ راټولی نو هم نیمکۍ ځان سره وایي. او په ښادۍ او ودونو کې هم دا د کورس په شکل کې، د ډلې په شکل کې، د ګروپ په شکل کې دا ویلی شي. او ځینې عالمان وایي چې دې ویلو لپاره 2 کسان ضروري وي. یو کس به د دې سر وایي او بیا به ورپسې ټاپه کوي او نور ملګري به چې کوم دی پوشه ورپسې تکراروي، لاسونه به پړکوي. محترم زلمی هیوادمل صاحب وایي چې د دې 2 قسمونه دي. یو عام سندرو سره په محفلونو کې، په ودونو کې، په ټنګ ټکور سره، ساز سره مونږ ویلی شو. او ځینې خاصه د اتڼ په دا کې چې کوم دی په موقعو باندې ویلی شي. ځینې نیمکۍ سروکي وغیره وغیره. بله خبره په دې کې چې کوم اهم ده هغه دا ده چې ټاپه نیمکۍ چې کومه ده یا سروکی دا خپل لکه څنګه چې مونږ سندره لیکو او شاعر هغې دپاره خپل خپل بند لیکي. دې دپاره بند نه وي. دا صرف په سر باندې وي چې سر ولیکلی شو خبره برابره شوه. باقي چې دې کوم وجود دی نو دا د ټاپې محتاجه دی. نیمکۍ چې کومه ده دا ټپه بیا بشپړه کوي، مکمل کوي. ټاپې نه بغیر دا مکمل کیږي او بشپړه کیږي نه. د ټاپې محتاج ده. تر اخره پورې به ټپه دې کې مونږ اچو. تاسو به اورېدلي وي ډېر. بیا په دې وجه باندې یو نیمکۍ یوه نیمکۍ په مختلفو سندرغاړو پای کې دننه ټاپې مختلفې ویلي وي. که چېرته سندره شي نو خو بیا د بند نه اخوا دې خوا نه شي تللی. شاعر څنګه لیکلي هغه رنګې به وایي. که شپېته سندرغاړي مو وي خو همغه شی به وایي. هغې پکې خپل طرف نه څه کمی زیاتی سندرغاړی نه شي کولی. خو چونکې دې کې دا کمال شته چې دې صرف سر وي او باقي د دې وجود چې کوم دی پوهه چې کمپلیټ کوي، مکمل کوي، هغه ټاپه کوي. ټاپې نه بغیر دا نه بشپړ کېږي، نه مکمل کېږي. دا ټاپې محتاجه ده او د ټاپې په ذریعه باندې ټاپې نه علاوه د دې د وجود د سر نه سروکې خو دی یا نیمکۍ خو ده، د سر نه علاوه نور د دې مواد نشته دی. په دې بندونو په دغه باندې یا چې کومه مونږ ورته انتره وایي وغیره وغیره که نه مختلف الفاظ مختلف استعمالېږي، خلک ورته استعمالوي. هغې دپاره مونږ دې کې ټپه استعمالوو. بله خبره په دې کې دا ده چې
زلمی هیوادمل صاحب وایي چې داسې ښکاري چې دا نیمکۍ یا سروکي چې کوم دي دا عموم په یو زمانه کې پوره لکه د سندرې چاربیتې بګتۍ او لوبې مکمل بندونه شاعر لیکلي وي خو د زمانې په تیرېدو سره د خلکو د حافظې نه د هغې بندونه هیر شوي وي او صرف سر پاتې شوی وي سر چونکې هله په اسانه نه هېرېږي او چې څومره بندونه دي کې بندونه چونکې ډېر وي د هېرېدو امکان یې ډېر دی نو هغه هیر شوي وي او بیا په محلي سازونو کې چې کوم د پوه شي په محفلونو کې چې کوم د سرود د ساز او د دغه محفل لګي اواز لګي په هغې کې بیا سندرغاړو چونکې دې نه هغه بندونه هیر وو نو بیا په خپل طرف نه په دې کې ټپې ورلړه کړې وي او داسې دا سلسله جاري ساتلې وي دا د هغه خیال دی موږ مختلف خیالات دلته راکوو باقي اتفاق کول نه اتفاق کول در سړي خپل کار دی که نه چې څوک ورسره اتفاق یې که نه کوي نو هغې دې سره هم اتفاق کېدی شي صحت پورې او بیا دې مخکې وایي هیوادمل صاحب چې ځینې داسې شوکیر وي چې په خپله سرو کې جوړ کړي وي او ټپې خو چونکې موږ سره په لکونو په زرګونو ټپې دي او بیا پکې خپلې ټپې ورلړه کوي او دارنګې چې کوم د پوه شو سلسله خو دې وایي چې د هغه مخکیني پاتېشونو چې کم پاتېشونې موږ ته د پخوانه د را روان دي او د هغې بندونه خلکو نه هېر شوي موږ پکې ټپې استعمالو دا او د شوقیانو چې اوس په خپله جوړې کړي دې دواړو په شریکه باندې دې نه پښتو ادبیاتو کې ولسي شاعرۍ کې نیمکۍ په وجود کې راغلي وي خبرې ته مو خیال دی ټیک شو تاسو په دې خبره پوه شوئ که نه ښه په دې کې دې وایي چې زما د مطالعې تر مخه د پښتونخوا خلک دې ته نیمکۍ وایي په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې دې ته سروکې وایي او هیوادمل صاحب وایي چې د پکتیا منګل دې ته پامونه وایي د پکتیا منګل ورته پامونه وایي که نه دا د دې نومونه دي دې نه علاوه د دې هیئت به څنګه وي جوړښت به یې څنګه وي دلته هم اوس اختلاف دی مونږ چې څومره دلته کې کتابونه چاپ شوي دي او پښتونخوا کې خلکو په دې کار کړی نو هغې وایي چې د دې به سر دوه مصرې وي یو مصره به وړه وي واله بله به اوږده وي دې وایي چې لنډه مصره به 7 سېلابه وي او اوږده مصره به 14 سېلابه وي خو دا تعریف هم د دې په کتابونو کې چې مثالونه دي راغشتي په هغې نه په اپلای کېږي دلته بیا موږ مجبور یو چې موږ د زلمي هیوادمل د رایې طرف ته رجوع وکړو ځکه چې هغه بیا جامع تعریف دی په دې حواله باندې هغه وایي چې د بڼې او د جوړښت په حواله باندې دې باندې ټول دغه یو نه دي او نه یو قانون موږ په دې باندې لاګو کولی شو دا مختلفې بڼې لري داسې سروکي یا داسې نیمکۍ شته چې هغه یو مصره باندې مشتمل وي سره داسې شته چې په 2 مشتمل وي داسې شته چې په 3 مشتمل وي 4 پورې هم شته او دا اوس زه مثالونه تاسو در کوم تاسو په دې خیر دی پوه شئ چې داسې څنګه وي هغه رنګې څنګه یو مصره څنګه وي 2 څنګه وي 3 او 4 وغیره وغیره یو دویمه خبره دا ده چې دا قانونه چې اوله مصره به 14 سېلابه وي 7 سېلابه وي او دویمه مصره به 14 سېلابه وي دا هم په ټولو نه اپلای کېږي داسې دغه ما پکې وشمېرلې چې هغې کې یو پاسنه چې کومه لنډه مصره دغه 15 سېلابه ده او اوږده مصره 7 سېلابه ده نو لهذا موږ په دې باندې سېلابونو اطلاق نشو کولی چې څنګه چا ولیکل او مغه رنګې ټیک ده خبرې ته مو خیال دی نو دا چې کوم دا دغه دي وړاندې کوي نو په دې باندې ورسره اتفاق نشي کېدی که نه بله خبره په دې کې دی دا کوي چې د دې قافیه‌یي نظام عموم چې کوم دی پوه شوي یو رنګین دی دا 3 مصرې 2 مصرې آزاد هم کېدی شي قافیه هم کېدی شي یعنې قافیې شرط دې دپاره نه دی چې خامخا به قافیه کې راځي نه او بل چې کوم دی د قافیې او د هجو سیسټم دا په دې باندې نه اپلای کېږي خبره ته مو خیال دی زه به تاسو ته مثالونه هم در کوم چې دا څنګه داسې کېږي لګي که نه لکه زه بیا وایي په نیمکۍ او دغه کې چې کوم دی پوه شوي موضوع دا دی چې زیاتره پکې د مینې محبت مسایل بیانېږي د عشق او محبت مسایل پکې بیانېږي او کله نه کله پکې اجتماعي مسایل او رزم بزم دغه هم پکې مخې ته راشي خو زیاتره موضوع چې کوم دا د مینې محبت او عشق او دغه چې کوم د معاشقه دا قسمه مسایل په دې کې کېږي اوس تاسو ته زه یو دغه در کومه چې دې باندې کار څومره شوی دی سکندر صاحب دا ډېره اهم خبره ده په دې باندې په پښتونخوا کې پروفیسر نواز طاهر صاحب او حبیب الله رفیع صاحب پښتنې سندرې دویم ټوک را جمع کړی دی خبرې ته مو خیال دی د دوی نه علاوه چې کوم دی نو بل کس دی هغه دی سید محمد عمر د 19مې پیړۍ په آخره کې چې کوم سروکي ویلې شوي دي دا د خوندې کړي دي را جمع کړي دي
د دنه علاوه عبدالکریم پتنګ باقاعده چې کوم دی یو مجموعه جوړه کړې ده او دی وی چې د پیښور نه چاپ شویم ده او کویټه کې د دوه شخصیت د کویټه سره تعلق لري او هغه نه علاوه دی وی چې د پښتو دغه چې کوم د سانګه ده افغانستان کې د دی یو کوشش کړی دی او ډېری داسې نیمکې او سروکې را جمع کړي دي او چاپ ته تیار دي چاپ لاندې خو چاپ ته تیار دي دا کېدای شي اوس چاپ هم وي کېدای شي اوس چاپ هم وي دا که نه نو دا د دې دا دغه دی ښه د پښتو یو څو دغه تاسو زه وړاندې کومه چې مونږ مخکې خبره کړې وه چې درې مصریم کېدای شي دا به تاسو اورېدلي وي د افغاني سندرغاړو نه اکثره چې ورپسې جګ کړه سره لاسونه لنډ که د ټیکې مزی دی خال به دې وران شي درې مصري دا اوسه دا سر دی دا سرنامه ده ورپسې جګ کړه سره لاسونه کافیه نظامي نشته دی ورپسې جګ کړه سره لاسونه لنډ که د ټیکې مزی دی خال به دې وران شي په دې کې منځ کې د دې نه علاوه بیا نور دې وجود نشته به ټپې دي پکې بیا راځه چې دواړه وطن پرېږدو بند کړه د ټیکې مزی دی او خال به دې وران شي لکه خارو په پالودو به دې ساتم او بیا ورپسې هغه سر مکسرات تکرارېږي داسې سلسله مخکې ځي ورسره یا دې بل دغه ورکړی دی دې کې درې مصري څلورو مصرو یو دغه ورکړی دی سروکی چې تور سترګې خماري درته کړم ناله زاري او د زړه زخم مې کاري شوم رسوا ستا په یاري د کافي نظام پکې راشي داسې دغه نه دی پکې دا څلورم پکې دا شته د دې نه علاوه چې کم دینو هغه دا دی چې مشهوره نیمکه ده چې سرکې پېزوان دی په کنډو ختل انور دی چاوي چې مازیګر دی دلته اوس هغه ډیفینیشن دغه چې پاس مصره لنډه ولاندې اوږده پاس مصره اوږده ده لاندې مصره لنډه ده نو دا هم قید په دې باندې نشته دا ډېرو سندرغاړو ویلې ده سرکې پېزوان دی په کنډو ختل انور دی او چاوي چې مازیګر دی ټاپې پکې داسې دي چې منګې دې کیک د خوله دې راکړه چا ویل چې مازیګر دی مور ته دې وایه چې په پوله اولوېدم او چا ویل چې مازیګر دی سرکې پېزوان دی بیا ورپسې تکرار کړي که نه په کنډو ختل انور دی ښه بله چې یو مصره وي خیر خورې ولې پروفیسر صاحب دا حواله دغه نه ما ټاپې نه راغشته که نه خیر خورې ولې زما زړګی کوي دردونه نور ورته ملګري چې کوم ورسره ناست یا کورس شکل چې موږ خبره کړې چې کورس کې او ته په شریک وي چې خیر خورې ولې که نه د اشنا غم را باندې زیات مړه به شمه خیر خورې ولې اله ترتیب دا سلسله داسې ټاپې په صورت کې ځي خو د سر مصره ورسره تکرارېږي خیر خورې ولې یو مصره ټیک شوه بله دی یو دغه مثال ورکړی دی هغه دی چې ولې خانه ولې خانه ولې او زه چې په چغو ژاړم ولې خانه ولې زما د مینې په کور اور ولګېدنه ولې خانه ولې تر دې دمه پورې چې مونږه څومره خبره وکړه نو د دې د سر نه علاوه چې باقي څومره وجود دی دا د ټپې محتاج دی او ټپې نه بغیر نه کمپلیټ کېږي چونکې ټپې نه بغیر چې نه کمپلیټ کېږي نو دې ته نیمکۍ یا سروکی او یا پامونه ویلی شي خو زیاتره مشهوره د دوه نامې ډېرې دي نیمکۍ او سروکي پامونه صرف یو مخصوص قبیله وایي هغې نه بهر ورته څوک منګلو نه د پکتیا منګل نه علاوه ورته بل څوک پامونه نه وایي ټیک شو په دې اوس زه خلاصه به داسې پیش کړو چې ټیم هم ډېر زموږ ځای نه شي چې سروکی یا نیمکۍ هغه څیز دی چې د سر نه پسه په دې کې د بندونو په تور باندې ټپې استعمالیږي ساده خبره ده سروکی یا نیمکۍ هغه څیز دی چې د سرنامې نه یا د سر نه پسه په دې کې تر اخره پورې د بندونو په تور باندې ټپې استعمالیږي او خاتمه د سندرغاړي خوښه ده چې په 5 ټپو کې که په 3 ټپو کې که په 10 کې کله نه کله سندرغاړي خپلو کې مقابله کې راشي او یو بل ته جواب ورکړي سوال جواب پکې شروع شي هغه سلسله دومره لاړه شي چې یو نیمکۍ چې کوم دی پوښه شلو بندونه یا ټپو ته ورسېږي لګي دا نو په دې باندې څه قید نشته دی خبرې ته مو خیال دی نو تاسو په دې حواله باندې چې څنګه تپوس کول ستاسو ذهن کې وي تاسو تپوس کولی شئ